بسم الله الرحمن الرحیم. زه رحمت الله راځم د لومړي ځل لپاره غواړم چې تاسو ټولو ته SPSS چې پوره فارم Statistical Package for Social Sciences په پښتو کې د هغه د درس ویډیو وی تاسو ټولو ته وړاندې کړم. SPSS کوم چې پر سکرین باندې تاسو وینئ دا یو سافټویر دی چې د IBM کمپنۍ لخوا جوړ شوی او د دې سافټویر په ذریعه موږ کولای شو چې هر رنګ څېړنې چې هغه که د دکتورې په سطحه وي، ماسترۍ په سطحه وي او یا هم د لیسانس په سطحه او یا همدارنګه په عموم کې که څوک غواړي څېړنه ترسره کړي، زیاتره انالیسیس چې کله ترسره کیږي د همدې SPSS په ذریعه سره او یا ورته نور سافټویرونه چې دي کار ترې اخیستل کیږي او نتیجه ترې اخلي. تر ټولو مهم چې دا دی SPSS زیاتره وخت ډېر څېړونکي استعمالوي تر څو صحیح نقطې او پایلې ته ورسول سي. د مخه د دې چې موږ د SPSS سره بلدتیا پیدا کړو، موږ راځو لومړی ځل ځینې تیوري بخش ته ځو چې تر څو په هغه سره خلاص کړو. بعد له هغه نه په مفصله توګه سره په تدریجي توګه سره غواړو د SPSS ټوله کار و تاسو ټولو ته وړاندې کړو. نو راځو لومړی ځل غواړو چې موږ معلوم کړو زیاتره څېړنې د سروې په ذریعه سره پرمختګ ورکول کیږي او مخته وړل کیږي. د یو سروې لپاره یا یو څېړنې لپاره دوې مهمې نقطې ډېرې ضروري دي. یو دا دی چې کله چې یو سروې سرته رسول کیږي باید په دوو شانو کې وي، دوو حالتو کې قرار ولري. یو دا دی چې په خپله اداره سي چې هغه ته سیلف اډمنسټرډ وایي. د دې مراد دا دی چې کله ته د یو چا څخه پوښتنې کوې نو هغه پوښتنې داسې وي چې نفر ته ورکول کیږي، هغه نفر پوښتونکی خپله جوابوي بیا تا ته سپاري. دوهمه طریقه انټرویو اډمنسټرډ طریقه ده چې هغه ته د مرکې په ذریعه اداره سوي تخنیک دی. هغه دا دی چې مقابل لوري سره ته مرکه کوي او هغه چې کوم څه درته وایي د هغه ځوابونه ته لیکې او د هغه ځوابونو په ذریعه سره ته خپله څېړنه چې څه کوې انالیسیس راباسې او پر هغه باندې بیا وروسته ته خپله نظر ورکوې. د هغه څخه وروسته مهم شی دا دی چې په یو سروې کښې دوه ډوله سوالونه یا پوښتنې جوړیږي. په عموم کې دا دی، یو ته خلاصې پوښتنې وایي چې هغه په انګلیسي کې ورته اوپن انډډ او بل بندې پوښتنې چې هغه ته کلوز انډډ وایي. خلاصې پوښتنې هغه پوښتنې دي چې هغه سبجیکټیو ټایپس وي، هغه ته معلومات ورکول کیږي، هغه یا د سکیلز لیکرډ سکیلز چې به موږ راځو وایو پر هغه جوړې وي، هغه ته ورکول کیږي. تاسې ټیبل ویلي دلته ما توضیح کړي دي راغلي دي دلته. او دوهم بندي یا کلوز انډډ کوېسچنز یا پوښتنې و هغه پوښتنو ته ویل کیږي چې هغه لنډې او جواب یې صرف په یس او نو سره ختم سي. فرضاً who is your target customer؟ کوم چې ما ټارګټ کړي دي ما مشتریان څوک دي؟ میل دي که فیمیل دي؟ آیا ته سهار چای څښې که نه؟ یس یا نو؟ نو دا رقم کوېشنونه چې دي دې ته بندي کوېشنونه وایي. خلاص کوېشنونه مثلا درته وایي are you open on the weekends؟ څومره ورځې ته خلاص وي؟ منډې، ټیوزډې، وینزډې، ټوله ورځې، لږ ورځې، دا ټوله. are you satisfied with eating this product؟ کوم پروډکټ یا کوم شی چې تاسو خورئ آیا د دې سره ته سټیسفای یې، راضي یې ترې؟ نو و ډېر لږ نه یم راضي، په هر حالت کې چې دي کوم لیول چې دي تغییر کوي او بدلون لري. نو دې ته وایي خلاصې کوېشنونه یا پوښتنې. بعد له هغه نه راځو د پوښتنلیک د جوړولو لپاره چې تر ټولو مهمه نقطه ده د SPSS لپاره چې ډېر زیات ضروري ده په یو څېړنه کې چې هغه کله په پرایمري ډاټا باندې جوړ وي. کوېسچنیر دی. کوېشنیر یا د پوښتنلیک د جوړولو لپاره درې نقطې ډېرې مهمې دي چې هغه باید په نظر کې ونیول سي. یو دا دی چې هره څېړنه چې تاسې کوئ د هغه څېړنې پوښتنه چې ده هغه ستا په اراده پورې اړه لري. کومې پوښتنې چې تاسې جوړوئ او بیا هغه توضیح کوئ له خپلې څېړنې لپاره نو د هغې هغه اصلي موخه باید پیدا سي چې د کومې موخې لپاره تاسې پوښتنې جوړې کړي او توضیح کړي مو دي. یعنی اولین شرط په خپل د څېړنې هغه پوښتنه د هغه شي بنسټ تشکیلوي. دویم
پایلټ سټډینګ ورته وایي ټیسټینګ هغه دا دی چې ازمایښتي پوښتنې یا ازموینو ته چې کوي په کار اچوي پوښتنې جوړیږي د هغه ازموینه اخیستل کیږي توضیح کیږي دا یو خپل تخنیک دی نومریکل او ماتماتیکل وی باندې ترسره کیږي بیا راځو په اپلایډ سټاټسټکس کې ذکر کوو دا درېیمه نقطه ایتکس دی خپل کوډ اف کنډکټس او رولز چې موجود دي هغه باید SPSS او د کویشنیر چې کله جوړیږي باید پر ځای کړل سي او اجرا کړل سي ځینې وخت ځینې رولز یا ریګولیشنز پوښتونکي یا توضیح کوونکي نه پر سره ترسره کوي چې بالاخره پایله غلط او صحیح نه راوځي د هغه څخه وروسته راځو د یو سروې لپاره کومې نقطې زیاتې مهمې دي چې کله یو سروې سره ته رسول کیږي اولینه خبره د KISS په نامه ده چې keep it short and sweet څومره چې پوښتنې تاسو جوړوي هغه باید ډېرې لنډې او مختصرې وي او مهمې نقطې وي چې زیاتره وخت کویشنونه چې دي جوابونه البته پوښتنې باید تر 25 لغاتونو کم جوړې شي زیات جوړې نشي تر څو پوښتونکي بیا د اصلي ځواب ورکولو کې ورکیږي دوهم ټول تمرکز باید پر پایله باندې وسی چې دې ته موږ وایي لیزر فوکس اون د انسرز چې باید پر انسر او جواب باندې زیات تمرکز وسی تر څو نتیجه صحیح راوځي درېمه نقطه درې کنډیشن چې باید د نورو خلکو کویشنونه یا پوښتنې غلا نه کړل سي ځکه زیاتره وخت د یو څېړنې په کار اچولو دپاره کویشنر څه کوي کویشنونه د ورته ټاپک یا د ورته موضوع په اړوند د نورو ځایونو څخه کویشنونه راغلا کوي چې بالاخره هغه د هغه اصلي هدف سره تړاو نه پیدا کوي چې ما وختي ویله چې مال درې نقطې په کویشنر کې ډېر مهم دي چې اول هغه ستا اراده ده چې هغه بنسټ تشکیلوي هغه چیرې د دې نقطې سره ورته ونه کړي نتیجه آخر صحیح نه راوځي دوهم برخه د دې ویډیو لومړنی ویډیو دا ده چې کوډ بوک دی په SPSS کې یو خاصیت دا دی چې تاسو باید هر څه چې ور اچوي هغه باید په کوډ واړوي بیا هغه کوډ تاسو ته ماتماتیکل یا نومریکل ریزلټ ته راباسي چې د دې په ذریعه موږ باید کوډ بوک وپیژنو نو هر پوښتنه چې غواړي کاپی کړئ تاسو نو هغه باید اول د کوډ بوک د جوړول لپاره باید کافي استعمال سي کوم پښتون لیکنې چې دي هغه کافي باید استعمال سي ورواچول سي SPSS ته او د هغه لپاره کوډینګ وسی بل هر ویریبل یا متحول چې دی باید لنډ وي معلومات یې لنډ وي هر کوډ لیکنه چې ورته کیږي باید لنډ وي او کوم د ډاټا ډولونه چې دي هر څه چې وي هغه باید په مختصر او لنډو توګه سره وسي تر څو لیکونکي او وړاندې کوونکي ټول تسوي په اسانه توګه سره د تحلیل وړ وګرځول سي نو تر څو چې موږ زو SPSS ته راځو د SPSS جوړول لپاره همدغه صفحه ده تاسو وینئ دته SPSS یا Statistical Package for Social Sciences وایي په دوهمه ویډیو کې به موږ راځو SPSS یو عمومي اورویو وړاندې کوو تاسو ته مننه